او که چېرته ما او تا تایب سو نو بیا الله رب العزت څومره خوشحاله کېږي. الله یو حدیث کې راځي و یو انسان چې کله په یو دښته کې روان وي دی وي او یو د ده مرکب وي اوښ یا اس هر شی چې ورسره وي په دې باندې ده د سفر توښه تیاره کړې وي خوراک او څښاک هر شی ورسره وي بستر هر شی وي په دښته کې روان ده داسې دښته ده چې نه کور شته هېڅ شی هم نشته تکې تنها روان ده سفر یې شروع کړی په دغه وخت کې دی ستړی سو ګرمي هم ډېره زیاته ده د یو ونې لاندې کېناست په دې خاطر باندې چې لږ دمه وکړي. په دغه وخت کې په ده باندې خوب راغی. کله چې دی ویده سو لږ وخت وروسته چې سترګې راپورته کوي هغه کومه اوښه د دسې وه هغه کوم امید چې د ده و چې په دې کې به زما هر شی وي په دې باندې به زه رسېږم هغه نه وي هغه تللي نو دی ډېر زیات پریشانه وي ډېر زیات پریشانه ګرځي د خپل مرکب او د خپل سوارلۍ پسې ګرځي چې وسې پیدا کړي روانې ډېر ستړی سي حتی د لمر د ګرمۍ د وجې نه دی وایي هلاکت ته نږدې سي په ځان باندې یقین راشي چې بس په دې دښته کې زه څوک هم نه لرم زه اوس مړ کېږم زه ختمېږم نو د ځان سره دا فیصله وکړي چې راځه بېرته هغه خپل جې ته لاړ شه هماغلته به کښېني که ختمېدې همالته به ختم شي بېرته وایي راشي خپل جې ته همداسې په پریشاني کې بیا داسې ناسته بیا خوب ورباندې راغی بیا ویده ده بېرته بیا چې سترګې اوچتوي هغه مرکب د ده هغه سورلۍ مخې ته ولاړه ده په دغه وخت کې به دی څومره زیات خوشحاله کېږي ډېر زیات په خوشحاله ځکه د ده ژوند وژغورل شو ده ته امید اوس پیدا شو چې اوس زما د هلاکت کومه وجه نشته اوس زه نه هلاکېږم. الله رب العزت د خپل بنده نه هغه بنده نه چې کله دی ګناه وکړي د ګناه نه وروسته بیا دی توبه وباسي د دغه کس نه هم ډېر خوشحاله کېږي. سبحان الله. حتی په بعضې روایاتو کې راځي د حضرت انس روایت کې داسې هم راځي د دې حدیث وایي د ډېرې خوشحالي نه دی ووایي خوله یې وایي غلطه چې په کار خدا وایي داسې ویلي وایي چې یا الله زه دې بنده یم ته مې رب یې ته مې خدای خو د ډېرې خوشحالۍ نه چې کله دې د خپله سورلۍ وویني د ده په خولې باندې دا الفاظ جاري شي چې یا الله ته مې بنده یې زه دې خدای یم د ډېر هغه د وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من شدة فرحه اخطأ من شدة فرحه دی د ډېرې خوشحالۍ د وجې نه خطا شي. نو دغه انسان څومره چې خوشحاله کېږي د دې نه څو چنده زیات الله رب العزت ته هغه بنده نه خوشحالېږي چې کله ګناه وکړي د ګناه نه وروسته بیا توبه وباسي. که نن سبا ما ورته وګورو دا عذاب یو داسې عذاب ده چې ډېر ځایان بند شوي دي هر څه بند دي ډېرې دروازې بندې دي حتی د حرمینو دروازې تړل شوي دي خو د الله رب العزت د توبې دروازه کله هم نه تړل کېږي د الله د دربار دروازه کله هم نه تړل کېږي هغه خلاصه ده هغه کله هم نه تړل کېږي. یو روایت ته حضرت صفوان ابن عسال مرادي صاحب رضی الله تعالی عنه نه روایت ته وایي د مغرب طرف ته یوه دروازه ده د توبې دروازه چې الله رب العزت پیدا کړي د دې دروازې وایي پلنوالی دومره ده لکه 40 کاله سړی چې مزل وکړي یا بعضې روایتو کې راځي لکه 80 کاله سړی چې مزل وکړي دا وایي همیشه خلاصوي دا کله هم نه بندېږي هغه وخت بیا بندېږي حتی تطلع الشمس من مغربها چې کله لمر د مغرب نه راوخېږي د مشرق په ځای د مغرب نه راوخېږي په هغه وخت کې بیا د توبې دروازه بندېږي تر هغه وخته پورې دغه د توبې دروازه خلاصه ولاړئ که چېرته یو انسان توبه وباسي الله رب العزت ته د توبه قبلوي نو د الله د الله د توبې د دروازه چې دغه نه بندېږي هغه خلاصه ده باید ما ورته تایید شو الله رب العزت ته متوجه. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي وای په بنو اسرائیلو کې د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث ته په بنو اسرائیلو کې یو سړی و یو انسان و ډېر زیات ګناهګار و قتل 99 نفسا 99 انسانان قتل کړي و دومره لوی قاتل و. یو وخت کې ده ته دا فکر پیدا سو چې راځه د یو عالم نه پوښتنه وکړه چې د ما به هم توبه قبلیږي که نه که زه توبه وباسم نو آیا د ما توبه به قبلیږي که نه به قبلیږي. دی باندې راووت په لاره باندې روان ده نو یو راهب یو بزرګ یو عالم ته وایي د دې سره مخامخ شو د هغه نه پوښتنه وکړه چې اله توبه آیا د ده به توبه وي که نه که زه چېرته د الله په دربار کې توبه وباسم الله به د ما توبه قبلوي که نه به یې قبلوي. نو هغه راهب باندې خو چونکې خشیت ډېر زیات غالب و په دې وجه باندې هغه ورته وویل وایي نه تا 99 کسان مړ کړي دي قتل کړي دي تا توبه نه قبلېږي. فقتله راهب هم قتل که دغه عالم او دغه بزرګ هم قتل که سل یې پوره کړه. نا امید روان ده همداسې په لاره کې د یو بل چا نه پوښتنه وکړه
وای ای د ما توبه که وباسم د الله په در کې به قبلیږي که نه به قبلیږي. نو دغه انسان ورته وویل وای ته ائتي قریة کذا و کذا، فلانکي کلي ته لاړ شه. نوم یې ورته وښود او دا یې ورته وویل چې په هغه کلي کې نیکان خلک اوسېږي، که ته هلته توبه وباسې کیدای شي د نیکانو خلکو په برکت سره به د تا توبه هلته قبوله شي. دا خبره یې ورته وکړه. دی اوس د دې کلي طرف ته روان شو، په لاره باندې روان ده. فادرکه الموت، مرګ ورته راغی، ذوالقدنې شروع شو. نو په دغه وخت کې دی فناء بصدره نحوها، په سینې سره هغه کلي طرف ته ورته نږدې کېده. پروت خو په پرېوته هغه کلي طرف ته ورنږدې کېده. د توبې په نیت باندې ګوره راوتلی، توبه یې لا ایستلې نه ده. د الله رب العزت رحم ته وګورئ، د توبې طلبګار ده، د توبې په نیت باندې راوتلی هغه کلي ته وځي، هلته توبه وباسي. خو په لاره کې ورته مرګ راغی، په سینه باندې ښویېږي، لږ لږ روان ده. په دغه وخت کې کله چې د ده روح قبض کېږي نو دوه قسمه ملایکې ده ته راغلي، یو د رحمت او یو د عذاب ملایکې. د دواړو تر مابین مخاصمه سوه، د دواړو تر مابین بحث روان سو. د رحمت ملایکه وویل چې د حضرت عزرائیل چې د ده نه روح واخلي موږ یې رحمت طرف ته وړو، ځکه چې دی راوتلی په دې نیت باندې ده. دا کلي ته چې دی را روان سوی ده، اگر که 100 نفر یې قتل کړي خو دی طلبګار د څه ده؟ د توبې ده. نو موږ دی د ده روح وړو، رحمت طرف ته وړو، رحمت ته یې اوچتوو. هغه د عذاب فرشتو ویل چې نه، د 100 قتله کړي دي، دومره لوی قاتل ده، د ده روح چې کله قبض شي موږ یې وړو، عذاب طرف ته یې وړو. نو د دوی دواړو تر مابین مخاصمه سوه. الله رب العزت فیصله کوي. الله رب العزت فرمایي فرشتو ته قیسوا بینهما، ای د ما ملایکو تاسې داسې وکړئ چې د کوم کلي نه دی راوتلی او کوم کلي ته چې اوس دی را روان ده، د دې تر مابین تاسې اندازه ولګوئ چې دی چا ته ورنږدې ده، کوم کلي ته نږدې ده، هغه کلي نه چې دی راوتلی او که هغه کلي ته نږدې ده چې اوس دی توبه کې وباسي، تاسې اندازه ولګوئ. کله چې دوی اندازه ولګوله نو د یو لویشتې په اندازه، ډېر نه، د یو لویشتې په اندازه باندې دی هغه کلي ته نږدې و، کوم کلي ته چې دی روان و د توبې په نیت باندې. نو فغفر له، الله رب العزت دته مغفرت وکړ. مولا علی قادری صاحب فرمایي دا هغه انسان ده چې طالب د توبې ده، څنګه به بیا د هغه انسان توبه خدای پاک نه قبلوي چې توبه وباسي؟ دا خو صرف یو طلب تر اوسه ایستلم نه وه، طلبګار د توبې و، د توبې په نیت باندې راوتلی، خدای پاک داسې معامله ورسره وکړه 100 قتل یې کړي، خو بیا هم د الله رحم ته وګورئ. صرف په دې وجه باندې چې د ده هغه اخلاص ورته معلوم سو، د توبې چې د توبې په نیت راوتلی، خدای پاک د ده توبه قبوله کړه. فغفر له، مغفرت یې ورته وکړو. د الله رب العزت د توبې دروازه چې د هغه قلم نه تړل کېږي، هغه خلاصه ده. ما ته پکار ده چې تایب الله ته توبه وباسو. که توبه مو وایستله بیا به دغه عام عذاب نشي. اوس فی الحال ما ته کې مبتلا یو، انشاءالله بچ کېږو به. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت ته ان الله یقبل توبة العبد ما لم یغرغر، الله رب العزت د بنده توبه قبلوي تر څو پورې چې حالت د غرغرې نه یې سوی. حالت د غرغرې دا چې تر حلقومه پورې سا نه یې رسېدلې، تر دغه مرۍ پورې داسې سا لا نه یې رسېدلې، دومره سا در کېوي هم بیا که توبه دې وایستله، ای انسانه د تا توبه قبلېږي. الله رب العزت در دومره لوی ده، خپل بنده کلم نه ناامیده کوي، نه خفه کوي. خو چونکې مصیبت په ما او تا کې ده، ګناهګار ما او تا یو، الله رب العزت ته توجه ډېره زیاته کمه ده، په دې خاطر باندې نن سبا په دغسې عذابونو کې اخته یو. دارنګه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمای، حضرت انس نه روایت ته کل بني آدم خطا، د آدم بچی څومره چې د آدم زامن دي دا ټول په خطا باندې روان دي، یعنی خطاکاره دي، هېڅوک هم د ګناه نه پاک نسته، ټول ګناهګاره دي. خو په دا ګناهګارو کې بیا بهترین څوک دي؟ وخیر الخطائین التوابون، په دا ګناهګاره خلکو کې هغه بهترینه ډله هغه څوک ته چې توبه وباسي، توبه ایستونکي وي، دغه کسان بیا بهتر خلک دي. که چېرته توبه وایستله دوی بهتر دي. نو که چېرته ما او تا هم توبه وباسو نو بیا کیسه ډېره سمه برابرېږي. حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه د هغه صحابي ده، وروسته ایمان راوړی چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د شهید کړی و. د نبي علیه الصلاة والسلام سره نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې و، وحشي ایمان نه و راوړی، په مکه کې و. خو نبی علیه الصلاة والسلام ته خط ولیږه. په خط کې ورته ولیکل وایي زړه مې غواړي چې اسلام راوړم، مسلمان سم.
خو د قرآن عظیم الشان یو آیت مې د اسلام نه منې کوي. دغه آیت چې زه ګورم نو ناامیده کېږم، زه وایم زما توبه به قبوله نه شي. الله رب العزت فرمایي هغه آیت دا ده: والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. درې شی الله ذکر کړي. څوک چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کوي یعنی شرک کوي، او یا بغیر د حق نه یو نفس قتل کوي قاتل وي، او یا زنا کوي، نو دغه کس به د ګناهونو سره ملاو شي، مخامخ بشي. او دا درې واړه کارونه ما کړي دي ای د الله پیغمبره. درې واړه کارونه ما په دغه اوس زمانه کې چې اسلام یې نه ده راوړی، د جاهلیت په زمانه کې لمانه سوي. نو دغه آیات ته چې زه وګورم نو د اسلام نه زه منع کېږم، زړه مې نه کېږي. نبي علیه الصلاة والسلام ته چې کله خط ورغی، چې خط یې وکوت، الله رب العزت دا دویم آیات ورپسې رانازل کړ: الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. د دې نه وروسته ډایرکټ دویم آیت هم دا ده: مګر د هغه چا چې توبه وباسي، ایمان راوړي، عمل وکړي نیک عمل، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. دا مخکې څومره ګناهونه د داسې دي، که قتل ده، که زنا ده، که شرک وغیره، دا ټول الله رب العزت په څه باندې اړوي؟ په نیکیو باندې اړوي. بیرته په خط کې نبی علیه الصلاة والسلام دا آیات ولیکه چې د تا په باره کې الله دا آیات را نازل کړی. وحشي رضی الله تعالی عنه ته چې بیرته خط راغی نو بیا هم ناامیده و، بیا په خط کې ورته ولیکل: ویا الله، ویا ای پیغمبره، الله رب العزت خو یو شرط لګولی، عمل صالح، چې توبه به د هغه چا قبلومه چې نیک عمل وکړي، او ما ته خو درک نشته چې زه به په دا باقي زندګي کې په نیک عمل باندې قدرت لرم که نه به یې لرم، زه به نیک عمل کوم که نه به یې کوم. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته چې کله دا خط لاړ، نو بیا الله رب العزت دا آیاتونه را نازل کړه: ان الله یغفر من یشاء، ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله رب العزت هغه چاته بخشش نه کوي څوک چې شرک وکړي، خو د دې نه علاوه چاته چې وغواړي هغه ته بخشش کوي. وحشي رضی الله تعالی عنه ته په خط کې بیا دا ولیکل چې ولې ناامیده کېږي. وحشي رضی الله تعالی عنه وسم لا مطمئنه نه ده، بیا څه ورته وایي: ای د الله پیغمبره، دلته خو الله مشیت ذکر کړی چې ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چاته چې وغواړي هغه چاته به مغفرت کوي، خو د ما په باره کې به د الله څه خوښ کوي، ما ته به غواړي که نه به غواړي. وسم زه نسې ناامیده غوندې یم. بیرته یې خط ولیکه، څلورم وارې خط ته بیا الله رب العزت دا آیتونه را نازل کړه: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ورته ووایه ای پیغمبره، ای د ما هغه بندګانو چا چې په خپل ځان باندې زیاتی کړی، ګناهونه یې کړي، لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله له رحمت نه مه ناامیده کېږي. دا آیات بیرته ورته ولیکه. کله چې حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه دا ولیده نو په دې کې کوم شرط مرت نه و، دی مطمئنه سو او بیا د ایمان راوړ او بیا د مکې نه مدینې منورې ته راغی. نو که چېرته ما او تا هم د الله رب العزت طرف ته متوجه سو، تایبه سو، نو بیا ټولې قصې برابرېږي، د دغه عذاب نه هم خلاصېږو. دا د قرآن عظیم الشان وعده ده. خو په کار دا ده چې الله رب العزت ته سړی تایبه شي.